محبت چې کې چا سره کوي خو ګوره ستا جدایي ترې را روانه ده پلار د زوی نه جدا کېږي زوی د پلار نه جدا کېږي مور د بچي نه جدا کېږي بچي د مور نه جدا کېږي ښځه او خاوند وروڼه د خپل یو بل نه جدا کېږي او دو یاران او دوستان هم د یو بل نه جدا کېږي او څوک چې په غیر شرعي طریقې سره د پردو تورسرو سره عشق معاشرې کوي د هغې نه هم جدا کېږي واحبب من شئت فإنک مفارقه جدایي را روانه ده خلک یې جدا کړی دی یو بل نه څومره میندې دي چې د هغې ګنونه باچۍ اخیستې غدیره کې ښه کړی دی څومره پلاران دي چې خپل بچو ته په غټو غټو باندې ګوري سترګو نه اوښکې روانې هغه ته الله جدا کړي دي مرګ ته جدا کړي دي زموږ جدایي را روانه ده زما وروڼو موږ چې په دې مجلس کې څومره خلک ناست دي او ټیم را روان دی تاسو به ځان له قبر کې پراته وئ زه به ځان له قبر کې پروت یم پلار به جدا قبر کې زوی به جدا قبر کې دا سلسله روانه ده زما وروڼو د دې نه انکار نه دی پکار لاړ شي خپل کور کې که مور او پلار هم ژوندي هغوی ته وګورئ د چا مور ژوندی د چا پلار ژوندی د چا به وروڼه او د چا به خویندې او د چا به ښځې ټولو ته وګورئ په یو نظر او دا حدیث ځان ته را په یاد کړئ واحبب من شئت فإنک مفارقه جدایي زموږ را روانه ده زما وروڼو اے نبی محمد ژوند تېروه چې څنګه دې خوښوي خو فإنک میتون ګورې مرګ بدل راځي هر طریقې سے چې ژوند تیر که خیر دی عیش معاش کوئ فحاشي او ریاني کې او که د سختو ژوند تېری او د شپې الله ته ودرېږي خو فإنک میتون ګورې مرګ به راځي خپله دې خوښه ده وعمل ما شئت فإنک مجزي به عمل چې کوم قسم عمل کې کوه خو ګورې بدل به میلاویږي ستا خوښه ده نن هر قسم عمل چې کې وکه خیر دی ازادي د تا ته میلاو شوې ده که ته زنا کې که ته شراب کې که ته قتل قتال کې که ته دروغ وې که حرام خوري کې چې څه کې هغه کوه خو فإنک مجزي به بدل به میلاوي ورې الله رب العالمین غافل نه دی زموږ نه تا چې څه کړي دي دا به لیکلی کېږي او تا ته به د هغې بدل میلاویږي